ابراهیم علیه السلام خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته وایي چې الله جل جلاله ما ته امر کړی چې زه کعبه باید جوړه کړم. هغه ورته وایي صحیح ده، څنګه چې د الله حکم یې همغه رقم وکړه. بیا ورته وایي چې زه غواړم، الله جل جلاله وایي ما ته ویلي چې ته هم له ما سره په دې کې همکار واوسېږي. بالکل وایي صحیح ده، زه هم در سره همکاري کوم. نو ابراهیم علیه السلام په خپله رالګېږي، کعبه جوړوي او اسماعیل علیه السلام دا ورته تیږې ورکوي او ورته خاوره او خټو دا شیان ورکوي. سبحان الله، څومره یو ښایسته منظر ده. پلار او زوی دواړه د اول ځل لپاره د کعبې دا تاده اوچتوي، د الله د کور دا تاده اوچتوي. په دې وخت کې دوی دعا کوي، د الله جل جلاله نه دعا غواړي. بهترین او ډېره د قدر وړ دعا ده. موږ او تاسو هم ورته شدیداً ضرورت لرو. زه په خپله باندې ریا نه کوم، خو تاسو ته یادواري کوم کله چې زه مونځ وکړم دا دعا کوم، او تاسو هم د هر عبادت نه وروسته یې کولی شئ. سبحان الله، دا دعا کوي او هغه دعا ده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ای الله ته زمونږ نه دا عبادت قبول که. یقینا ته اوریدونکی زمونږ د خبرو، زمونږ د دعا، او پوه یې زمونږ په زړونو باندې چې څومره دا کار مونږ په اخلاص سره کوو او څومره دا کار تا ته نږدې کوو، کوشش کوو چې یا الله دا عمل ته قبول کړي. وتوب علینا، او ای الله مونږ ته بښنه وکړي، یا الله زمونږ توبه قبوله کړي. انک انت التواب الرحیم، یقینا ته ډېر توبه قبلونکی او رحم کوونکی. د دې دعا مطلب او مفهوم دا ده، په حقیقت کې موږ تاسو ته دا راښیي چې کله هم ته یو عبادت کوې، ای مسلمانه په خپل عبادت باندې مغروره کېږه مه. ځکه اصل په عبادت کې هغه که هر عبادت وي هغه دا ده چې الله یې قبول کړي که نه. اصل په هر عبادت کې دا ده چې الله په هغه وجه باندې له موږ او تاسو نه راضي شي. اصل دا ده چې هغه عبادت د الله خوښ شي. یو عبادت چې یو انسان یې کوي او د الله جل جلاله نه وي خوښ، څومره د افسوس خبره ده. هغه عبادت فایده به څه شی وي؟ سبحان الله، څومره ښایسته منظر ده. پیغمبر ده، زوی یې ده، ډېر ښایسته کار کوي، خو بیا هم مغروره کېږي نه چې او دا خو موږ یو دومره یو لوی او ستر کار کوو. نه، خپله عاجزي الله ته کوي او وایي چې ربنا، ای ربه زمونږه تقبل منا، یا الله ته له موږ نه دا عبادت قبول کړه، دا کوم کار چې موږ کوو یا الله ته قبول کړه. او بیا وروسته وایي وتوب علینا، که چېرته موږ نه په دې کې کمي او بیشي کېږي، په دې کې خامخا به له موږ نه نیمګړتیاوې کېږي. موږ هم انسانان یو، ضعیفه یو، کمزوري وي. د که چېرته زموږ نه کومه اشتباه نیمګړتیا پکې راځي، ای الله هغه ته موږ ته وبښه، ای الله د هغه معافي موږ ته وکړه. داسې یو انسان چې هغه عبادت کوي، نو کم از کم له هغه نه حتما پکې څه کمي و بیشي و اشتباهات پکې راځي. نو کله چې ته دا دعا کوې، د دغه دعا له برکته به انشاءالله د هغه عبادت هغه نیمګړتیاوې هغه پوره کېږي. ډېره ښایسته دعا ده، آسانه دعا ده، لنډه دعا ده. کوشش وکړئ چې یاد یې کوئ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. کله چې تاسو روژه نیوله، کله چې تاسو حج کوو، کله مو عمره کوله، کله مو دعا کوله، کله مو مونځ کوو، کله مو صدقه ورکوله، کله مو زکات ورکوو، کله مو تهجد، کله ختم، کله د قرآن تلاوت، یعنی په سلهاو قسمه عبادتونه دي. د هر عبادت په پای کې انشاءالله دا دعا مقرر کړئ، خپل عادت یې جوړ کړئ، وایئ یې او الله جل جلاله ته عاجزي کوئ چې ای الله ما خو خپل وس وکړه، اوس یې ته قبول کړه، یا الله ته یې پورته کړه، ای الله ته پرې راضي شه، او ای الله زما نه یې قبول کړه، تر څو د دې عبادت نتیجه او ثمره زه ووینم. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو ټولو عبادت. آیا تاسو پوهیږئ چې تیرو څو کلونو کې زموږ ویډیوګانې 100 میلیونو خلکو شاوخوا لیدلې؟ 100 میلیونو انسانانو زموږ ویډیوګانو څخه ګټه پورته کړې. زموږ کارکوونکي په نړیوال او داخلي رسنیو کې ډیر زیات فعال دي، په پوهنتونونو کې سیمینارونه او همداسې نورې برنامې. آیا تاسو نه غواړئ چې په دې خیر کاروان کې زموږ ملګري شئ او د دې هر ویو په بدل کې الله تعالی تاسو ته اجر درکړي؟ نو بیا څه ته په تمه اوسئ، همدا اوس لاړ شئ قمر انسټیټیوټ سره مرسته وکړئ، تر څو موږ د اسلام پیغام نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوو.